پاکستان د سقوط او غټ خطر په درشل کې په زیات شمیر پاکستانی پوځیان له طالبانو سره یوځای سوي او لا هم دا لړۍ روانه ده. دا چې کوم پاکستانی پوځیان څه وخت له طالبانو سره یوځای سول او پاکستان څنګه سقوط او غټ خطر کې واقع دی، همدا ټول معلومات را سره همدغه ویډیو کې کتلای سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس چینل ته ښه راغلاست. د پاکستانی پوځ د لیکو پښتانه عسکر ټي ټي پي سره یوځای کیږي. په دې وروستیو کې د ټي ټي پي او پاکستانی دولت د سولې هڅه هم کیږي، خو پر همدې مهال ټي ټي پي د پاکستانی عسکرو پر هیله کېدو هم صرفه نه ده کړې. د پاکستان تر ولکه لاندې پښتونخوا صوبه کې هغه پښتانه چې د ملیشه او پولیسو په لیکو کې وو ځانونه له مرګه بچ کوي او ټي ټي پي ته ځان تسلیموي. راپورونه وایي 23 هغه پښتانه چې د پاکستانی نظام په لیکو کې عسکریت کاوه ټي ټي پي ته تسلیم سوي او لا هم دا لړۍ روانه ده. د ټي ټي پي ډیری برخه د قبایلي سیمو له ظلمو څخه تشکیل سوې ده چې غواړي د لوی افغانستان لپاره مبارزه وکړي او د ظالم پاکستان په وړاندې وجنګیږي. که چیرې ټي ټي پي همداسې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي نو لیرې نه ده چې مقاومت به پر باطل بریالی سي او ځان به خپلې موخې ته ورسوي. پاکستان بیا د افغان طالب مشرتابه په واسطه غواړي له ټي ټي پي سره د سولې خبرې او اوربند وکړي، ولې تر اوسه یې کومه هڅه نه ده بریالۍ سوې. په وروستي ځل د ټي ټي پي او پاکستان ترمنځ یو میاشتنی اوربند وسو چې بیرته د پاکستان د دوه مخیتوب له امله مات او وروسته بیا ټي ټي پي خونړي بریدونه وکړل. د دې راپور ترڅنګ بل راپور وایي چې په بلوچستان او پښتونخوا کې د پاکستانی عسکرو له لوري له دندو څخه تیښته زیاته سوې او تر دا مهاله لسګونه کسان تښتېدلي دي. که څه هم د پاکستان په نظامي برخه کې د ګوتو په شمار غولېدلي پښتانه کار کوي، خو اوس یا له پوهاوي او یا هم له ډاره تحریک طالبان ته تسلیمیږي. پاکستان اوس ټي ټي پي ته نسي تسلیمېدلی او نه هم جوړه ورسره کولی سي. له یوه لوري فرمایشات لوی دي او له بل پلوه یې جګړه سخته ده. قدرمنو لیدونکو، تاسې د پاکستانی پوځیانو او ټي ټي پي په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو همدغه یوټیوب چینل کې کمنټونو کې را سره شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت و ښې چارې، د الله په امان.